تاسو خو ما پوهه کړي د مخکې نه چې یاره دلته ډېر زیات توریان دي. نو دلته بس په خپله باندې به نو بس دلته به په خپله باندې ځان ساتې. پښتو متل دی که نه وایي ځان ساته او ګاونډي ته مه وایه. دا د الخرج اډه ده. الخرج د دې ځای نه الخرج ته ګاډي ځي او ټول سعودیان دي دې ځای نه. د ورځې ډیوټي وکړي غریبان او بیا د شپې څه کوي چې د شپې بیا راشي او ټیکسي کوي. څه ناڅه باندې هپري هفته کې یو ځل که نه خو زمونږ پښتانه چې دي زیات نه مستفید کېږي. بس ټول لا بنګالیان نیپالیان او دا خلک دوی لا بنګالیان یې ټوله سوداګانې دې ځای نه راوړلې او بهر دا د بتې نه ګاډي راوځي. دا د بتې کبري ده او دې سر ته بیا راش داسې دی ښه چې ګاډي ځای په ځای ولاړ دی. دې سر د بتې نه السلام علیکم. څه حال دی؟ امید کوم چې ټول به روغ جوړ اوسئ سلامت به یې. نو روان یم د بتې بازار ته. بتې ته خو نور ځم خیر باته ډېرې لرې ده ګورو په اندازې ته که نه دلته ورځم د یو ملګري خواله او بیا تاسو ته بازار کې مې هم لږ لږ شانې کار دی. نو چې څه مخې ته راغله انشاءالله تاسو ته به ښیم او تاسو سره به شیر کوم. نو راځئ زما سره. ها نو دا د ای بي سي کارګو اشاره ده. شارع پارزق دې سیټ ته بیا ای بي سي کارګو ده او دا روډ چې دی نو بیا د بتې نه راوتلی دی. دې سیټ ته ټول دوکانونه چې دي نو دا د کمبلو او د اسپنجونو دي. نو راځئ دې باندې ورځو لږ دې روډ نه په سیټ باندې لاړ شو. دا کمبلې دي او دا کټونه دي او دا بیلرې دي. دا بیلرې چې دي نو دا خلک بیلټۍ والا دپاره استعمالوي. کوم بیلټۍ والا چې دي که نه هغوی ځان لپاره استعمالوي. سامانونه پکې لېږي او دا پرشې دي کارپېټونه دي بکسونه هم پکې دي پکې. نو هر قسم شی بیا دې ځای کې میلاویږي لکه د وطن غوندې. دا وګورئ دا کمبلې دا اکثر د غټ غټ ټیکهداران راځي دې ځای نه دا سامانونه وړي خپلو مزدورانو دپاره او دا یې بهر را ایستلي دي. نو ډېر غټ غټ ګودامونه دي دغه پکې کمبلو دوکانونه دي. زه ورځم دې دوکان نه لږ زیارت کوم. نن د ماخوستن نه هوا چلیږي او پورته اسمان هم بلکل داسې خړ خړ دی لکه چې توپان دی لکه چې د شګو توپان دی که نه خړ خړ ښکاري هر څه. د بتې دا روډ دی دا ون سایډډ روډ دی او ښه کاردار یې که نه چې دا ون سایډډ دی د یو سړی پې روډ ګاډي راځي. که چېرته د دواړه سایډه ګاډي تلې که نه بیا به دلته ډېر زیات خلک زخمیان دي. بیا به زخمیان په دې باندې وایي چې چا ته پته نه لګي ځکه چې رش دی ډېر سیوا او په دې وجه باندې ما دلته خو زه د یو سایډ را روان دي ګاډي نو سړی ته ځان بچ را بچ کړي که نه یو طرف ته رس او دې پوارو ته وګوره. دا پواري نه تاسو که نه کیمرې نه لري اورلي. دا وګوره څومره مزېدارې پواري د ګیس والا پواري دی له پاسه اوبه راشیندي. نو دلته اوس موسم د ګرمۍ شروع شو. دا عرفات او مینا په دې علاقو باندې بیا ډېر سیوایي مکه مکرمه کې بیت الله شریف کې دننه که نه نو دا یخ پشم راولي ډېر مزېدار ځکه چې دلته موسم ډېر زیات ګرم دی. دا پکې کچرې والا ګاډی دی صفایي والا ټول بنګالیان دي په دې کې. دی به دې ته بلدیه وایي. تلو تلو کې بتې ته راورسېدم او بته کې ماشاءالله چې کوم رش دی که نه او شور هم دی. نن موسم هم ښه دی برابر دی هوا چلیږي. دا وګوره دا ګاډی جم ولاړ دی ځای په ځای باندې ډېر زیات رش او دا ګاډی تاسو وینئ دا د پښتنو ګاډی دی صحیح ده او دې کې خرڅوي ملایانې او ایسکریمې او قصدن آمدن دا بانټ یې له اوچت کړی دی وینئ تاسو که نه چې یاره که چېرته مرور رام شي نو ماله غرامه رانه کېږي. په دې ځای باندې ډېره غټه غرامه ده. نو داسې سکیم یې کړی چې لا ماته ګاډی ګرم شوی دی او جمالان ځکه چې دا مین ځای دی که نه نو په دې ځای باندې ډېر ښه خرڅ کېږي. نو دا بره کوبي ده او هاخوا ته دغه صفا مکه ده دا د شارع خزان لار ده پورته او دې سیټ ته چې دی که نه دا رسول الله هم نه دا روډ راوتلی دی. نو زه هم داسې چکر لګوم زما دومره اراده نه وه چې دې ځای ته راشم بس په تلو تلو کې دې ځای ته راورسېدم. دا د الخرج اډه ده. الخرج د دې ځای نه الخرج ته ګاډي ځي او ټول سعودیان دي دې ځای نه. د ورځې ډیوټي وکړي غریبان او بیا د شپې څه کوي چې د شپې بیا راشي او ټیکسي کوي. دا د بتې نه ګاډي راوځي. دا د بتې کبري ده او دې سر ته بیا راش داسې دی ښه چې ګاډي ځای په ځای ولاړ دی. دې سر د بتې نه چې کوم ګاډي راوځي که نو هغه برابر روان دي ځکه چې رش بته باندې دی
دا د چوک ته رسېدلی دی نو په دې ځای کې بیا ډېر زیات راشي. دې سایډ ته بیا دا د نیستو مخه ده، دا نیستو مارکیټ دی او دا سوقله هم ته چې کوم روډ وتلی دی که نه، هغه سوقله هم کبري ده مخامخ هغه سایډ ته. نو دې طرف باندې بیا دومره رش نشته دی، خو بس رش چې دی که نه رش سر د بد نه ډېر زیات دی. دا چې ښکته کوشو دا د پیادلو کبري ده او دومره لچه کوي خلک پې سم را روان دي. دومره رش چې بیا زمونږ ویرو د موږ هسې نه چې روانې ښکته کښېنني چې ښکته کوشو نو ښه به وي. داسې مذاق کوم دا ډېرې مضبوطې اوسپنې دي، صرف ورته لچک به ځکه کوي چې ډېر مخلوق پرې روان دی که نه. دا نیستو مارکیټ دی او دې کې هر شی ارزان دی، هره ورځ په روزانه کې به څه ناڅه باندې اپري هفته کې یو ځل که نه. خو زمونږ پښتانه چې دي زیات نه مستفید کېږي، بس ټول لا بنګالیان نیپالیان او دا خلک دوی لا بنګالیان یې ټوله سوداګانې دې ځای نه راوړلې او بهر چې دی دا ټوله بنګالیان یمنین دي، دې ځای کې دا سوداګانې ایښې دي، بس څوک یو څه خرڅوي څوک بل څه خرڅوي، بس هغه خپل رزق د خدای والا پکې ورکوي. بیا دا ښکته چې دي دا غټ غټ دوکانونه دي، شاپونه دي. رایسي اصلي دا مشروبات دي، صحیح ده. بس دې ځای کې دا کیفې شانې لګولې ده ډېره مزېداره او هر قسم عصیر پکې میلاویږي، آیسکریم او عصیر او ملایي او دا یخ یخایان د جمعې ده. دې ځای کې دا هلکانو کې انډې پخوي، انډې او بیا پسې هغه الوګانو دغه دي. دې ځای کې ښه رش دی، ګاډي ولاړ دي ځای په ځای باندې، ځکه چې روستن ټایم کې چې که نه نو بیا خامخا دې بازارونو کې رشونه وي، یا خو کوڅې لږې وړي ځکه چې زاړه بازارونه دي پخواني، نو رش لږ خامخا جوړېږي. وګوره دا برا برا پکې ولاړ دی او دا تروړی پکې بیا یخ خرڅوي اوبه او څه خواږه ماږه پکې خرڅوي. نو موږ د نیستو مارکیټ نه راووتلو او اوس به داسې وکړو چې په دې سایډ باندې به داسې په قلاره باندې لاړ شو خپل کور ته، صحیح ده که نه، ځکه چې ماخوستن دی او د شپې ډېر ګرځېدل نه دي ښه، د توریانو هم یاره ده، الله دې رحم وکړي. نو داسې په قلاره باندې لاړ شو او ګاډي مو ولاړ دي ځای په ځای باندې، ځکه چې رش دی. خو دې طرف ته بیا رش نشته، صرف او صرف ګاډي راځي او د پیاده لارې چې دي بیا کولاوي. نو زمونږ ته روډ آزاد دی، مونږ په خپله مخه باندې ځو. څه دې هلک ته ګورئ دا ټرالۍ را روانه کړې ده، نو خپل محنت او همت چې دی که نه ښه شی دی. د لاسو درې ټیریزه ټرالۍ ده را روانه کړې ده، نو بسېده چې د چا نه 250 روپۍ به ترې والي د مارکیټ نه ما خلک راویستلو. اکثر داسې چې زنانه راشي مارکیټونو ته یا بوډاګانې، لکه څنګه چې د وطن کې که نه هغه ټرالو والا ګرځي د پاکه طریقه باندې. دلته وګوره توریان دي، ها اصلي توریان اوس دا دي. زه خو ترې ومېرېدلم ما ویل چې ما باندې حمله ونه کړي، ځان مې ورته ډېګلی و، زه خو خلک هم دي په دې ځای کې که نه، او هغه هم مخاونه ته نه لاړ ارامې. دا بس بیا د ښځو مارکیټ دی او زه په دې سایډ باندې ځان ته مې لار اوږده کړه، ورنه زمونږ دا لار ده زمونږ کور ته چې کومه لار راغلې ده، خو دا لاندې ډېرې کوڅې دي او اکثر پکې ښځې. نو ما ویل چې یاره ویډیو هسې نشو کولی که نه، زه داسې به وکړو چې ویډیو نشو کولی نو په دې اوږده لار باندې به تاو شو. نو ځان ته مې لار اوږده کړه، خو ما ویل چې یاره زنانو باندې مې نظر ونه لګي که نه، نو زنانو نه لږ په سایډ باندې رالو. نو زمونږ دیره د خیره سره زمونږ کور الحمدلله رانږدې شو. نو زه هم ستاسو نه اجازه اخلم ملګرو، ځکه چې بیا راته ټایم نه میلاویږي او څنګه چې تاسو ته پته ده اخوا ته بیا لږه تیارې جوړېږي او کوڅې جوړېږي که نه، نو زه به داسې کوم چې زه بیا موبایل جیب کې ږدم، په بډه کوم به موبایل، هسې نه توریان رانه ونه تښتوي که نه. تاسو خو ما پوهه کړي یې د مخکې نه چې یاره دلته ډېر زیات توریان دي، نو دلته بس په خپله باندې به نو بس دلته به په خپله باندې ځان ساتې. پښتو متل دی که نه، وایي ځان ساته او ګاونډي ته مه وایه چې غلي. موږ به توریانو ته غله نه وایو، نو زمونږ به ترې موبایل پټ ساتو که نه، بیا به ښه خلیږي. او که چېرته موبایل یې درته ولیدو نو اشنا بیا به دغه حالات یې لکه تېره ویډیو کې مې شته ښوولي، نو څوک یې په چاړه باندې والی او د ډېر ځای پورې یې نه وه. بیا بنګالۍ راغلی هغه ته ویډیو کوله، خو زموږ په ویډیو مصروف وم، نو ما دې بیا تپوس هم ونه کړو. نو کېدای شي چې د بنګالۍ به یې والی و که څه حساب و، ځکه چې د هغه
په موبایل باندې خبرې مې کولې ویډیو کال باندې او هغه وینې ته یې موبایل نیولی و داسې راته ښکارېدلی مې ویل چېرې بنګالی څوک یې والی دی بس که هر څوک یې الله دې مل شي او لارې ته موږ وساتي د دې ظالمانو نه ځکه چې دا د سړي زامن نه دي اوس موږ به د ځان ساتو نو ما له راکړه اجازت چېرته چې ښاد آباد او خوشحاله اوسئ ما هم خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان زه بس الحمدلله دا یو ګوټ راته پاتې شو را قابو شوم بلکل د دې ځای پورې څه نه څه ګڼه وه خلکو اوس دې خواته لږه رڼا خو ده خو زه داسې ده که نه چې خلک نشته دا یو روان دی توری راته ښکاري شکل یې تور شانې دی ځکه چې بیا دلته پته نه لګي چې دا توری ده که صحیح سړی دی خو بس الله دې بې رحم وکړي نو ورځو پې داسې ایسته خیره سره